یا د دې بل مثال زه تاسو ته پیښوم، لکه نن روافض دي، شیعګان دي، هغې لعنت پر چا باندې وایي؟ حضرت ابوبکر رضی الله عنه باندې وایي. هغې لعنت پر چا باندې وایي؟ د ټولو امت پر مور حضرت عایشه مبارکه باندې وایي. او هغې پر هغې باندې تهمت لګوي، او د هغې په صفایي کې الله تعالی د عرشه څخه 2 رکوع مکمل قرآن کریم د حضرت عایشې په صفایي کې راغستولی دی. او حضرت ابوبکر رضی الله عنه هغه سړی و چې د هغې ایمان غالبا د وحي سره مشابه و. هغې ته الله تعالی داسې ایمان ورکړی و چې د پیغمبر علیه صلات وسلام په ټولو صحابهو کې زموږ د عقیده د انبیاو سره لاندې د ابوبکر درجه د ټولو سره لوړه. پیغمبر علیه السلام به وایي انی لاعرف رجلا، زه یو سړی پیژنم دی او د ده پلار چې دی کله پر جنتو راښکاره سي نو د جنت ټولې دروازې به دا غوښتنه لري چې دی زما په لار باندې ننوځي. صحابه به پوښتنه کوله چې دا څوک دی؟ د بورتول دا د قحافه بچی ابوبکر دی. پیغمبر علیه صلات وسلام د وفات څخه مخکې مسجد نبوي کې د ټولو صحابو دروازې چې کورونه مسجد نبوي ته څرمو نو دروازې به کې راخلاصې وي. پیغمبر علیه صلات وسلام امر وکړي چې دا ټولې دروازې بندې کړي الا باب ابي بکر، د ابوبکر به دروازه نه بندوي ځکه زه د هغې څخه نور وینم. چې تاسو کله مسجد نبوي له الله ورولي چې باب السلام باندې سړی ننوځي، شات دې چپه لاس ته وګوري، په دې دیوال کې اوس هم هغه کلکین خلاص ولاړ دی، د هغې پر سر دا لیکلي دي هذا خوخة ابي بکر. 1400 کاله بعد بیا دا نه ده بنده سوې، ځکه پیغمبر علیه السلام ویلي چې دا به نه بندوي. د پیغمبر علیه صلات وسلام د حضرت ابوبکر سره دوستی ده. د پیغمبر علیه السلام عمر 20 کاله دی، د ابوبکر عمر 18 کاله دی. پیغمبر علیه السلام په عمر کې 2 کاله د ابوبکر سره مشر. مکه مکرمه کې سره دوستان دي، سره ګرځي، په هر مجلس کې سره کښینی. حضرت ابوبکر په 18 کاله عمر کې شام ته رالی، د تجارت په قافله کې رالی. په شام کې حضرت ابوبکر یو خوب ویني چې د اسمانه څه سپوږمۍ را شوه سوه، مکې له راله او بیا چیرې راله، اوږد خوب دی. بیا مدینې ته ولاړه، بیا مځکه سره وچاودله، په مدینه ننوت. نو په شام کې د عیسایت د مذهب یو غټ راهب دی چې هغې سره د خپل مذهب ډېر غټ علم ورسره و. دی هغې له رالی، بری د خپل خوب ورته بیان کړي. هغه ورته ستا نوم څه دی؟ دی ورته عبدالله، د ابوبکر نوم عبدالله. هغه ورته د کومه ځای سره راغلی؟ دی ورته د مکې سره راغلی، د حجاز مقدس سره راغلی. هغه ورته وایي چې ستاسو په ملت کې، ستاسو په مځکه کې، ستاسو په وطن کې به یو نبی الله تعالی راپورته کړي تکون وزیره فی حیاته و خلیفته بعد مماته. د هغې په ژوند کې به د هغې غټ معاون ته، د هغې د مرګ څخه بعد به د هغې اول خلیفه ته. روایت کې راځي ولم یخبر به احد من الناس. ابوبکر دا خوب هیچا ته نه ووایي، دا خوب یې د ځانه سره خوندي کړي. زمانه تیرېدله د ابوبکر عمر 38 کاله ته ورسېدی، د پیغمبر علیه السلام عمر 40 کاله ته ورسېدی. حضرت ابوبکر په خپله مځکه کې کار کوي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صفا پر غونډۍ د نبوت اعلان وکړي. یو صحابي ورته راغلی، ورته یا ابوبکر نن خو ناوله د پیښه ده چې کوم څوک په مکه کې د ټولو څخه زیات ستا ملګری دی، تر اوسه هغې د ټولې زمانې ناوله ده وکړه چې زه نبي یم. ابوبکر بیلچه پر هغه ځای وغورځوله را منډې کې. چې کله رالی پیغمبر علیه السلام په مخه ورلی، چې کله د خبرې څه مخکې به ورته وایي ما الدلیل علی ما تدعي، چې کومه دعوه د نبوت دې کړې ده پر دې باندې څه دلیل لري؟ په کوم دلیل باندې ته نبي؟ پیغمبر علیه السلام ورته وایي دلیل رؤیا کلتی رأیتها بالشام، چې کوم خوب دې په شام کې لیدلی و زما د نبوت دلیل هغه دی. حالانکه ابوبکر هغې خوب هیچ چاته نه دی ښکاره کړی. نو روایاتو کې راځي فعانقه بری دس ورسره غیږ په غیږ سو په دې زړه پورې وقبل بین عینی، پر دې تندي باندې پیغمبر مچ کړي او دا یې ورته ویل چې بس د ننه سبا زه ستا په غلامانو کې یم او د ننه سبا زه ستا په مددګارانو کې یم، چې په ما باندې کوم مدد کېږي د زندګۍ زه هغه پر تا نه مصرفوم. نو ځکه په غټو انسانانو کې پر پیغمبر اولنی ایمان حضرت ابوبکر راوړی دی. نو د ابوبکر هغه ایمان و چې هغې په خوب و په وحي سره و، د وحي په شکل باندې و، لیکن دغه ظالمان هغې نن لعن طعن هغې بده وینا پر حضرت ابوبکر باندې کوي. او زموږ دا عقیده ده چې کوم څوک د صحابه و طعن لعن کوي
او کم څوک پر ابو بکر باندې لګیږي، کم څوک پر عایشه باندې تهمت لګیږي، هغې زموږ په دین کې یوه ذره حصه نه لري. هغه زموږ د دینه څه داسې وتلی دی لکه غشی چې د لیندۍ څه څنګه وسي. نو دې وجه باندې پیغمبر علیه صلات وسلام د فتنو د دور څه علامې چې زما په امت کې دغه علامې راسي نو فلیرتقبوا عند ذلک ریحا حمرا، سرې دوړې به راځي، وزلزلة زلزلې به راځي، وخصفا په مځکه ننوتل به راځي، او وقذفا پر انسانانو به د ډبرو بارانونه راوري. وآیات تتابع کنظام بال قطع فتتابع، دا فتنې به داسې په لپسې باندې پر انسانیت باندې راځي لکه د ملغلرو د امیل سپڼسۍ چې وش کیږي، یوه ملغله رالویږي، دویمه رالویږي، درېیمه رالویږي، څلورمه رالویږي. فتنې به د اسمانه څمځکې ته په دې شکل باندې راځي.